ما چکم حدیث پاک لستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وای کما یو زنانه چې مړه شي او حال دا دی چې د دې خاوند د دین راضیو نو دا الله د محبوب په زبان مبارک باندې دا الله محبوب وای دا زنانه به الله جنت ته وردن کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ایما امرأة ماتت کما یو زنانه چې مړه شي وزوجها راض عنها او د دې خاوند د دین راضیو نو دا به الله رب العزت جنت ته وردن کوي. دیو جن د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے یوزلی زنانو تا وعظ و نصیحت کول ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پاخپل تقریر او وعظ نصیحت کی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زنانو ته وی اے د زنانو ډلې او جماعتا کچره تاسو لپتو لګی چې د خاوندانو پتا سو سمر حقونه دي نو یو زنانه به شروع شي چې دا به د خاوند د قدمونو ناغدړي د خاوند د قدمونو نه بدړي لري کوي به حد وجهها پاغا ننګو د خپل مخواله یعنی کہ یو مسلمان زنانه تدا پتو لګی چې الله رب العزت په دې باندې د خاوند سمر حقونه مقرر کړي سمر حقونه الله رب العزت د خاون په دې مقرر کړی چې سمر حقونه الله د یو خاون په دې باندې مقرر کړی نو دا وسو کی دا د خاون د قدمونو نه هغه دوړي دا د خپل مخ په اننګو باندې لري کوي ځکه د الله او د الله د رسول د تابعداري نرستو په یو خزه باندې لوی حق د خپل خاون نه نو کله چې یو زنانه د الله د حقوق لحاظ کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او د سنت لحاظ کوي او د خاون حق ادا کوي نو په زبان نبی باندې دی جنت ګټلې. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ستاسو غ بیبیانې چې دا د جنت والو ندی دا کمی بیبیانې دي یعنی د مسلمانانو غ خزې دا غ بیبیانې دي کی کمی بیبیانې جنت والدي وایي چې د خپل خاوندانو سره مینه او محبت ساتي او که خاون ته ضرر ورسي یا ورته خاون پس خبره باندې تکلیف او ضرر ورسي نو داراش یو خپل لاس د خاون په لاس کې کیدی او داوی ترغیب وس شی حکم نه ترغیب پورې وضو د کېګم نه تر سوچ ترازی شوی دی نو کوم زنانه کې د الله محبوب وي چې دا خو یو خصلت راغی چې 24 غنټې د دې فکر سوي د خپل خاون رضاونګي وي نو د الله محبوب وي د دې دنیا کې ستاسو بیبیانه خدا اهل الجنت ندی یعنی دی خو په دنیا کې ستاسو د نکاح د لان دی او چې دا د خاون د هر قسم رضا کېدو داغي کوشش کوي نو د الله محبوب وي دا سره دا د جنتی بیبیانو ده. دې وجنه علماء لیکلي واجب دی په یوه خزبانه چې همیشه دا حیا پزان کې راوړي د خپل خاون نه حیا کوي دا غړوان د خپل نظر کته کوي داغه د حکم تابعداري کوي کله که خاون خبرې کوي چې دا ورته چپ وي دارنګ د هر غشي نه دا لري وي په کم چې خاون غوسه کیږي ځکه تاسو تمخ کی تیر او زنانه راغلی او نبی علیہ السلام ته زما د خاون څه حق دی ودا د اورم دی او د جنت پس خبر اخلاص کړي ول الله نبی هغه زنانه صحابي تپوس کړو چې زما د خاون په ما څه حق دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خاون د جنتم دی او خاون دی جهنمم دی کدے در ناراضی نو جنت با اللہ در کئ او کدے ناراضی نو تعالی و جہنم میں. دارنګ علماء لیکلی دا بل خاوند د غیبوبت په وخت کې دا خیانت نه کوي نه داغه په بستر کې نه داغه په مال کې نه داغه په کور کې. دارنګ د زنانه د پاره د خاوند د پاره خوشبو استعمالول سنت دي. مسواک به وي ګره مسواک د زنانو د پاره سنت طریقہ حدیث پاک کې راځي مشکات شریف کې د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاته پوښتنه وی نبی علیہ السلام چې کور ته براتلو ډمبه سنت بیسو سوچ کوي بھائی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کور ته براتلو نډمبنه سنت د الله د نبی وسو ام المؤمنین فرمای د پیغمبر د کور سره دراتلو ډمبنه سنت بداو چې مسواک به پلاسو کې ووالو دا د الله د نبی کور ته راتن کې ډمبنه سنت دا مسواک ولې والو علماء لیکلي محدثینو دا حدیث په فائدہ کې چې یو خدا الله محبوب اقوالو دی کی حق خلق لخول د بیبیانو
چې د خاوند د پاره د بیبي دا حکم دی چې د خلې نه اسخابوي نسی لکه څنګه یو بیبي به د خاوند د پاره مسواک وای د خاوند په دا حق دی چې د دې د خلې نه اسخابوي لاړ نشي. زم دا پیغمبر چې بکور تتلون وਹੀ براتلا او د فرشتو د بدبوئی نه ډېر سخت نفرت ده، سخت نفرت ده د فرشتو د بدبوئی نه. دا الله محبوب مسواک وال نو مسواک وال دا د زنانو د پارم سنت دی او د نارینو د پارم سنت دی. نن امت مسلمه دا سنت پریخه، حالان کې مسواک د الله نبی ډېر حکم او ډېر تاکید کړي، بلکې د الله محبوب ویلیو که زما د امت باره کې خطر نه ما به مسواک وال په دی واجب کړي، مسواک وال ما په دی واجب کړي. دی وجنه د خوب نه راپاسو ډمبنه سنت د مسواک به د خلی بدبوئی رااله نو مسواک به، د قران د تلاوت نمخ کې مسواک به، د مز نمخ کې مسواک به. تر دې پرې چې علماء لیکلي یعنی یو سړی او 10 مخ کې کړي وغه په هغه او 10 باندې نور منځونه کوي نو د مز د پاره د مسواک نرم نرم په خلی کې وای چې خلی نه ویني مینران شي، نرم مسواک دی وای. او کله چا دا خطرې چې خامخا زما مسواک سره د خلی نه ویني راځي ناغه بیا احتیاط کی ورنا د مز د پارم دا مستقل سنت چې صف کې ودرېږي او لګ لګ په خلی کې وای. ځکه په دې مز کې قران لسته شي او صحیح حدیث کې راځي وای کله چې یو قاری قران لولي نو فرشتي د قران دا اورېدو د پاره را نازلي او را نزدیکیږي دمر به انتها مینه د فرشتو د قران سره. یو حدیث کې راځي وای فرشتي راشي او د خپل خله د قاری په دی خلی باندې کیږي د قران لستون نو دل پکار داري چې د قران وای او فرشته به دمر را نزدیکیږي چې د خله به د په دی خلی کیږي اوس کړه د خلی نه بدبوئی او یا چیلم او نسوار یا نور څه ګندګي نو سمره فرشتو ته تکلیف دی. وجنا دا چون کې د قران دراوتو لار ده نو دا لار د مخ کې د صفا کی حدیث کې راځي فرشتہ خله کی دي د قاری او د قران لستون کې په خله باندې. د زنانه لپاره مسواک وال دا سنت طریقه ده. دا رنګ داسې خوشبوئی حدیث پاک کې الله محبوب وي سړی به داسې خوشبوئی وي داسې خوشبوئی چې دا غي رنگ نی او بوئی وي، سړی به داسې خوشبوئی استعمالي چې دا غي رنگ نی او بوئی وي. ځکه بعض روایتونو کې راځي وای فرشتي هغه کور ته نور دنګي په کم کور کې چې سوي تصویر وي، کم کور کې چې تصویر وي فرشتي غل نور دنګي. ګوره او د فرشتو نه کومه فرشتي مراد دي، د رحمت د پاره فرشتي راځي، د باز مؤمنانو ملاقات ته فرشتي راځي، خیر او برکات را نازلې دا فرشتي د کور ته نه راځي. هر چې کرام الکاتبین دي نو دا په اس حال کې رسچا نه جدا کیږي. ذکر خدای الله فیصله الله وای ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. دا انسان یو خبره نه کوي مگر د سره بس تیاری فرشتي دی او زری د قلم د لاندې راوړي. نو کرام الکاتبین په اس حال کې نه جدا کیږي او کم کور کې چې فټوي د رحمت فرشتي نه راځي. دارنګ هغه سره چې د داسې خوشبوئی مګلی چې هغه د پاره رنگ وي، داسې یو سړی په یو کور کې چې داسې خوشبوئی مګلی چې هغه د پاره د زنانو د خوشبوئی غونته رنگم ده وای چون کې ته ځان د زنانو سره مشابه کو نو داسې کور ته د رحمت فرشته ناراضي. دارنګ په یو کور کې داسې جنوب وي د غسل په حالت کې چې غمانه منظم تیریږي او د ځان نه پاکي نو داسې کور ته بیا سن کې فرشته نه دن کې. نو ګره زنانه کور کې داسې خوشبوئی استعمال کې چې داغي بوئی خپل بچی ته خپل خاون ته خپل پلار ته خپل رور ته زی نو ردی ورته اجازه شته. نو پکور کې دا رنگ خوشبوئی می استعمال کې او بلا رنگ دې می استعمال کې، بلا رنگ دې می استعمال کې او کبار روزي نو بیا بداغه خوشبوئی نه استعمالای چې بوئی په بل چا باندې ولګي. ځکه زموږ استاد خوګ نبی وای کوم زنانه چې د کور نه بار روزي او دې داسې خوشبوئی په خپل بدن او جامو لګول چې دا هغه بوئی سړی لورتلو پر دیلا نو دا داسې دا او داسې نه بدکار ده زانیه ده الله نبی وای. دا دومره خطرناک خبره و. نو کور کې کدا داسې خوشبوئی ومږي چې بچی له ورزي خبره نه مخاله رسې خاول له ورزي د دې هغه محارم له ورزي نو باغی سباق نشتا او کبارو جن بیا بد داسې خوشبوئی نزان ساتي چې دا غي بوئی په پردو نارینه باندې اونلې. دارنګ علماء لیکلي دی باندې دا لازم دي چې دا د خاوند لپاره زینت استعمال کی او د خاوند د رشتہ دارو داغه د اقرباو قدر کی او پلګ ورکول د خاوند نه خوشاله شي ډیر. دا د خاوند سدي یعنی حقونه دي په دی باندې دا د خاوند حقونه دي په دی باندې. دیو جن راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث دے د مسند احمد
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها، کله چې یو زنانا پنځه واړه منځونه کوي، د رمضان المبارک روزي نیسي او د خپل خاوند تابعدار وي، فلتدخل من ای ابواب الجنه شاءت، د دې چې خوښ شي نو په کومه دروازه چې خوښ نو جنت لور ورته خبره د الله محبوب ذکر کوي. یو زنانه چې پنځه واړه پابندۍ سره مسکي، د رمضان المبارک روزي نیسي او د خپل خاوند تابعدار را، نو د الله د محبوب په زبان باندې کوم دروازې نه چې خوښي نو دا به الله رب العزت. د دې وجه بل حدیث علماء ذکر کړي، حافظ زهبي رحم الله چې دیو تابعدار زنانه د پاره چې د خاوند تابعدار ای دی له په هوا کې مارغان دعاګانې کوي، په هوا کې ورته مارغان دعاګانې کوي، په دریاب کې ورته میان دعاګانې کوي، ملائکه ورته په اسمان کې دعا کوي، شمس او قمر نور او سپوږمۍ د دې لپاره دعاګانې کوي تر سوچ خاوند د دې ناراضي او کومه یو خدا چې دا د خپل خاوند نافرمانی اختیار کی، خوا په دینی معاملاتو کې وي یا په دنیوي معاملاتو کې وي، نو دا الله محبوب وای په دې د الله لعنت ته، په دې د فرشتو لعنت ته، په دې د تمام خلقو لعنت ته چې کله دا خاوند د ناراضګۍ او د نافرمانی کوشش. اباد روایتونو کې راغلي وای کوم یو زنانه چې دا مخ خاوند لتریو کی په خلاص نه وای خو مخ تریو کړي نو فهي فی سخط الله، دا الله په غصه او غضب کې وی، الله ولا په قهر او غضب کې وي ودکیږي ما بیدار کې نه ودکیږي ما، دا الله په قهر او غضب کې ترسوی چې خاون خاندولې ني اغله خاندلې ني وغیرہ راضي کړي ني او راضي کما زنانه چې خاون د کور نه بلا اجازه ته اوتا نو پدی باندې فرشتي ترغیب پر لعنت راوړی دا چې واپس ني راغلي، یعنی دا جایز کارونه لاو کچره بازار لوتی بازار لا او یا په درگاهونو پسې ګرځي او بیا باندې نه دي درگاهونه چې نن هر ځای کې درگاه ایسي خلکو سترګې پټې کړي، زما عزت مندو اسی سترګې پټې کړي، کم ځای کې چې یو مشهور درگاه ده نو هغه د فسق او فجور د پاره خلکو مرکز ګرځول، الته چرسونه او بنګونه دي، الته جوړې جوړې ډمان دي، الته د خزو د سړو یو تماشه جوړه کړ دي. اولیاء کرام په لاس کې صنف نقصان وې ډمبه وې دغه تباکلو چې دا کم پکې دا ډولونه وې چرسونه پکې اسکی بنګونه پکې اسکی، نو چې زنانه په جائز کار کې د کور اوته او د خاوند نه اجازت نه دی غوښته او په دې باندې فرشتي لعنت راوړي نو کدا په بازارونو کې ګرځي، په بازارونو کې وایي ګرځي او یا په درگاهونو پسې ګرځي یا د پیرانو ملنګانو پسې ګرځي، وایي دې براله تعویذ کې دې برا باندې دم چې ګور بعض اوقاتو کې شیطان په دې بدن کې وردن نشي. دا الله محبوب ویلي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، لکه دې رګونو کې څنګه وینه ګرځي دا سه شیطان په دې رګونو بعض اوقاتو کې بستا د خپل کې بادي خو چې بعد بابا له لړشنو دی نه په خرا یا په اس یا په سورلې ته هغه مخ بخپل خو باندې راځي، داول شیطان نه نوته او هغه مخ چې راځي نه دیوزي غلطي عقیده والے وګور خلک وایي چې قران کې دی حدیثو کې او زه غفتله پوګوي چې بعد بابا له بوتلم داغه مخ پیدل رالم بیا نستا قران منیو نه دي او دا چې سو قران تناسي دین تناسي نظم عزت مند دا شیطان په مکر او فریب پوی علماء لیکلي تفسیر قرطبی کې وایي، تفسیر معارف کې دی دا تشتمی پاره کې راضی الله وايي کما مثل الشیطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. د دې آیات دلان علماء لیکلي چې بنی اسرائیل کې ډېر لوی عالم او پیر او راهب ډېر خلق داغه په ذریعہ الله د جهنم د اور نه بچ کول او د دین په هدایت راتل، شیطان پریشان او جداده پټول خلق جنت طرف تراولي، وای شیطان راغی هغه داغه پیر سره د عبادت د پاره کې ناستو سورج کاغه لک خوب کولون دي شیطان باندې کولونه کاغه لګه وظیفه کولونه د بل هغه نه ډیره کوله تر دې چې دا راهب او د پیر پزان یقین راوسه چې زموږ عبادت خو سم نه وي کې عبادت گزار دے خدا ملمه چې ما سره راغله دې عبادت چې خدای عزت مند یقین پر راغې نو به ورته وظیفه او خېلې چې دې باندې خلکو باندې دمونه اچو چې خلکو له خیر ملاوي. شیطان بدل کله راسي دی یو نیکي کار خې خو کړکې بدل چې ترست یخي تا په هغه باندې پوي نه زهرو کې دې سړی له ګوړه کې زهر ور کوي بس ما عزت مند غلې دمونه او خېلغه پیر او ملنګ او بیا شیطان وګرځید او خلکو کې مشورو کو چې بای فلانی کې او سړی دی او بس چوپ سره بیماری لري شي شیطان بدر باندې ګناه کوي بیا ود دې مشورې. حافظ ابن قیم رحم الله لیکلی خپل کتاب کې کله به ته په ګټ کې او ګناو کې ستاو الله په منځ کې په پټه معاملې لیکن چې ګور ټول دنیا وته خبره نغلی کړي الله په قران کې وایي وکانه الشیطان للانسان خذولا
الله وی دا شیطان انسان شرمای دی به ګناه لاماده کی چې داو کا توبه به وباسي الله توبه قبلای او چې کله ګناو کې بیا به کوسه په کوسه وګرځي خلکو په چې د خدا سي کړی نو حافظ ابن قیم لیکي دا خلق بیا شیطان خبره عقل انسانی شکل کې راځي کله په خپل جنی شکل کې راځي نو هغه شیطان چې راغله او دا پیر او د عالم سره دی راو دمونه ورته خیال زما عزت مندو او به مشهورم کو خلق ول رامات شو او دا علماء لیکي هغه شیطان بوله بدن کې نه نو ته بیا ویل فلانی ځکه دمونه چي لړ بجل ته بلاو چپ چپ چې سورځي په ټوله دنیا کې مشهور کو تر دې چې خزم په کرامات شو نو بس دغه عالم او راهب په بدکارۍ کې واقع شو او اخر کې علماء لیکلي بیا د کفر په حالت کې د دنیا نه د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ د دې وجنه شیطان چې چا باندې ناکام شي نو بیا د زنانه او د دنیا د طرف نه ول راځي یو عالم چې هغه حافظ ورسو یو ځلې وی غلط نظر استعمال په غار ست لاړ تبلیغ علماء دا اجتماع کې واقعا ذکر کوي وی به هغه نسوارا او خنزیران بسړول خنزیران یو ورځ ور سره لرګې د شاګردان رالل چوکت لغه شیخ خنزیران سره په دې سبب باندې دا سړی به مال دغه نظر چې می غلط لګیدل د لور په نکارا کوي نو یا شاګردان ولا وجړل ولوي تو خو عالم نه وي هغه حافظ د قران نه وي هم وېسته کو هغه هر سره نه ير دی آیات یاد ده ومن يهن الله فما له من مكرم الله وايي چې زی بي عزت کم غلسو کی عزت ورکول شي چې زی ذلیل کم زی رسوا کم زی شرمنده کم الله دې موږ تاسو د ذلت د شرمندګۍ او د رسوایی نو ساتي الله مو د نفس او د شیطان او د خپل نفس د مکر او فریب نو ساتي نو شیطان په دې طریقې باندې زما عزت مند کار کوي په دې طریقې کار کوي بس هغه عالم د دنیا نه د کفر په حال کې لاړو دې په بدن کې نه نوزي او چې کله هغه ملنګ او دغه چوف مفکای نو بس دې روزي د بدن نه حدیث د مشکات شریف کې را دي کنه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کور تراغه د بیبي په غاړه کې غټو دی باز خلکو تارونو لغوټي ورکړي چا ور سره تلیم کړي سمدستی د بیبي د غاړه نو شلو ورته خبردار زما کور د شرک نه پاک دی نا ورته استا خبره خو درسته خو زما استرګه بغریدا نو زه چې بلاړم او هغه يهوديانو کراغي په دم واچولو زما سترګه بروغه رمټه شو دینه به برابر دی او درد به کولو خارخ به کولو خو چې يهوديانو کافرو په دم واچولو سترګه به خشوا نه خو زما عزت مند د پیغمبر شاګردو کنه او د مسواک او د لوټي او د پیزار د ګرځېدو شاګردو دا یاد ساتي چا چې د خپل اساتذه او د مشایخ او د اولیاء او خدمت کړي نو څومره چې هغه چاله ملاويږي چې چا سپلای ګرځولي او چا لوټا ګرځولي دومره بل چاله نه ملاويږي دیو جن علماء لیکي چې تبلیغ والا دوستان چوي کنه وای په خدمت الله ملاوي وای راوی او سړی چې jihad لړشي یادا سي نور دینی معاملې کې لړشي او کوم خدمت کوي وای دا ټول د دې اجر لنشي رسیدي مگر ال بورسي په ژوندونی کو څوک شهید شونه دا اجر لبورسي حدیث د مشکات شریف کې راځي دیو جن دینی معاملې کې خدمت کول لمرګرو دا څه ډېر لوی خبره څوک چې د پیغمبر خادمانو زما عزت مندو صحابه خو ټول خادمانو ټول خو هغه خدمت گزار ول الله سره ورکړي هغه صحابي چې د شپې د پیغمبر خدمت کولو نبی رسول الله تهجد لرا پاسه دغه لوټه تیار نیولې وراسي نبی رسول الله له غواړه څه غواړي صحابه سوالونه ساجيب سوالونه وې دا الله محبوب دنیا کې بدینه څه شی اوچته غواړم چې د امام الانبیاء او سید المرسلین خادم دې لوی مقام شته دنیا کې وی دنیا کې بل دین سولې مقامی چې ستا خدمت گزارم خدا سوال مې چې جنت کې مستا خادم مې مستمر کرے وی بل شی وی بل می حسن دی پکار وی ګوره بل شی وی بل می سن دی پکار دنیا کې دین لوی مقام نشه چې تعالی مخ کې اورستو کېګم او په آخرت کې چوم زتا سره مرګره الله نبی ورته ځا الله نه غواړم تم را سره مدد کوم منزونو لزور ورکا منزونو لزور ورکا د پیغمبر غ خادمان غ سفینه والا واقعا او کرامت د صحابي کړه یو ځل د لخر نه پاتې شو در سفینه رضی الله تعالی عنہ دا پیغمبر خادم او د غار سره ګرځول را ګرځول نو ځنګل کې پاتې شو مړې ولو غړم به داس زه ولې غړم بیګما زه د امام الانبیاء په غلامانو کې غلام او د لخر نه پاتې شو علماء لیکلي غزمره راغې او داسې لکه یو سندل او دنه مخ کې بر روان او دی ور پسې لارې ولا سموله او چې کله ځنګل کې به سواوریدل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم الله الفرقان دا کتاب د کرامات د صحابه کرامو ذکر کړي نو دی باغ ازمره با په ولا واره
او تر دې چې غل لخر لرو رسولو او بیا ولاغه په شاله سره کوي ز واپس را نو چا چې زما عزت مندو خدمت کړي ته الله سره ډېر لوی انوارات ورکړي نبی بي ولای زما استرګه به غړې دا او درد به کولو او يهوديانو چې بدم واچو استرګه به مخشوا د پیغمبر خادم ولسوي وای دا به شیطان استاد استرګه نیغه نیغه والا شیطان بستاد استرګه نیغه نیغه والا نو چې کله به تلاړي او يهوديانو په دم واچو شیطان خپل عمل بند کو چې ستا عقیده په يهود راوړي بایدا شیطان مکر او فریب چې دا خلک په دې درگاهونو ورچولي دا زما عزتمند دغه لوبي او ټوکی کوي او کله چې قران لکه ناسته یو دین راغی ایمان او توحید راغی به دې دا ټوکی او نخري نه کوي کله چې قران او دین ورورسي زما عزتمندو نو بیا دې دا ټوکی او نخري نه کوي دیو جن الله محبوب وي کما زنانه چې 15 واړه وخت موس کوي او د رمضان المبارک روزي نسی او د خپل خاون تابعدار وي نو د جنت د کمی دروازې نه چې خوخی نو دا وردنکی یو کوم زنانا چې د خاوند اجازت نه بغیر د کور وته وای په دې فرشتي لعنت وای تر سوچ دا واپس راغلی تر سوچ سني سینه دا واپس راغلی دي دوی نه عزت مند چې موږ او تاسو یعنی خپل زنانو ته د قران او سنت د تعلیمات مطابق علم ورکو یو حدیث کې راځي وای نبی رسول الله سلور قسمه زنانه د جنت والو نه دي او سلور قسمه د اور والو نه دي وی اری چې غسلور واړه چې جنت والدینو غسلی یو زنانه چې پاک دامن ده د الله تابعدار ده او د خپل خاوندم تابعدار ده د خاوند سره مینه ساتي صبرناک ده پلک شی باندې دا صبر کوي خاوند د حیا ده که خاوند ته غایب شي نو دا د ځان او د مال حفاظت کوي او جب قابو کی ساتي او ای یو هغه زنانه چې دی واړه ماشومان پاتې شي او خاوند دې مرش چې د الله محبوب دام د جنتیانو نه واړو واړو بچی پاتې شي نو دا وای که زبل ځکه نکاح کوم دا بچی می ضایع کیږي او زه به صبر وکم تر دې چې دا بچی لوي شي نو دې زنانه ته په دې سبب الله جنت ورکړي واړو واړو یتیمانانه پاتې شي دا وای کبل ځکه چې نکاح کوم بچی به می ضایع شي دا صبر وکي او د خپل بچو تربیت وکي دا الله محبوب وي دې له الله جنت ورکړي او بیا وای سلور قسمه هغه زنانه دي چور ته وزي یو هغه ناکاره جبي والا زنانه وګد جبي وي خاون ته پریشان ای گاونډیان ته پریشان ای فحش کلام دخلین روباسي او دارنګ خاون باندې لولي بوجونه کړي مال بازار اړې دا براړې نا غریب یا اغلال کی نه او یہ ډاکی لکی نه یو حدیث پاک کې راځي وي خیره زمانہ کې یو سړی به جهنم تخپل بچیو بیبي ولي صحابه کرامو ته پیغمبر دا واقعا ذکر کولا صحابه کرامو د الله محبوب خپل بچیو بیبي به څنګه یو سړی جهنم للیږي یو خاون براشي کور تستړی غریب د کارا او خذ ولدا لشکری به شروع کړي چې وګوره د فلانی دی بنگلې لا او گاډو له وګوره ا دې فلانی سامان له وګوره فلانی له وګوره ته بس دغه خالی لاس دی او راځي وای سورج بده صبر کوي وا اخر بده وای چې بای اوس تربور سرزان برابر ول غواړي نو دروغ لا او حرام له بکین نزان بیا برابر کیا نه او په سبب د حرام او د دروغ جهنم لاله چاو لګلو خپل بیبي او خپل بچو لګلو ذکر الله وای ان من اولادکم ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم الله وای خبردار شي بعضی بیبي او بعضی اولاد ګره دشمنان دي ټول نه یاد کړي وای اے زما بندگانو خبردار شي بعضی بیبیان او بعضی بچی دشمنان دي چې ته اور تمرونه دي دیو جن چې بای موږ تاسو سوچ او فکر دی کیو دارنګ ګوره زنانو له شکر گزاري پکاري کور کی هیڅ نیدا دې په دې صبر کوي شکایت کول مخلوق لا دا خشنه زما عزت مند دا الله محبوب وای چا باندې چې سلوګاو تکلیف راغی او دا غلوګاو تکلیف الله له پیش کون الله برد مدد وکي او کچا خلق له فریادونه شروع کړ نو د مدد او نصرت ناراض د امام احمد ابن حنبل رحم الله دعا داوا امام احمد ابن حنبل چې په دې مذاهب اربعو کې د مذهب خاون نه داغه بچي وای ما با مشد امام احمد ابن حنبل نو ریدل چې لاس به پورته کړ وی یا الله اللهم كما سنت وجهي عن السجود لغيرك فسن وجهي عن المساله لغيرك اے زما ربا دا تندې چې څنګه د غیر الله ز سجدي نه ساتلې چې دا بل چاله نه کته شوی الله زما دا خلو ساتي چې بل چا نه سوال وکم دا د امام احمد ابن حنبل دعا وا اللهم كما سنت وجهي كما سنت وجهي عن السجود لغيرك فسن وجهي عن المساله لغيرك اے زما ربا لکه څنګه زما تندې ساتلې چې دا بل چاله کته شوی نه
اے زما ربا دا جبم بل چاله مرو باسي چالو سوالو کی بغیر دستانه او دغه طریقو چې اخره پورې الله ته خپل حاجتونه پیش کول الله ته خپل حاجتونه پیش کول د غریبۍ وخت تر دې چې کله په درو والے شو یو کم سل درې والے شو امام احمد ابن حنبل علماء لیکلي پرتغاخي د چیړیو د امام احمد ابن حنبل یعنی د چیړي پرتغاخو د حضرت امام احمد ابن حنبل چې کله په درو والے شو هغه پرتغاخو شلیدو زر زر خپل پرتغاخ رونیو او بر عرش طرف ته وکتل الله طرف ته بس سمدستی خپل لنګ را کابو رسته دې څوک تاسو کوي تماشه کول خلکو ځکه بازار کې په درو والے کېدو وې دا سړي وي همې کته چې خلل پورته کا اسمان تاسو ته وروته امام احمد ابن حنبل رحم الله وای چې ما دا سوال وکړو چې اللهم انی اسالک باسمک الذی ملأت به عرشک ان كنت تعلم اني للثواب فلا تهتك لي سترا اے زمارا با اغه نوم باندې در درخواست پیش کوم چې عرش دې په ټول ډکړې کتا لپته چې په حقیم نه چې پرده میوچته نشي زما عورت خلق له سرګن نشي زما عزتمند په دې طریقې باندې چې موږ او تاسو حرام او د دروغ جهنم لاړو چاو لګلو خپل بیبي او خپل بچو لګلو ځکه الله وايي ان من اولادکم ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم الله وايي خبردار شي بعضی بیبي او بعضی اولاد ګره دشمنان دي ټول نه یاد کړي وای اے زما بندگانو خبردار شي بعضی بیبيان او بعضی بچي دشمنان دي چې ته اورته مرونه دي دې وجه چې بای موږ تاسو سوچ او فکر دي کیو دارنګ ګوره زنانو له شکر گزاري پکاري کور کې هیڅ نیدا دې په دې صبر کوي شکایت کول مخلوق لا دا خشنه زما عزت مندو دا الله محبوب وای چا باندې چې سلوګاو تکلیف راغی او دا غلوګاو تکلیف الله له پیش کون الله برده مدد وکي او کچا خلق له فریادونه شروع کړي نو رده مدد او نصرت ناراض د امام احمد ابن حنبل رحم الله دعا داوا امام احمد ابن حنبل چې په دې مذاهب اربعو کې د مذهب خاون نه داغه بچي وای ما با همیشه د امام احمد ابن حنبل نو ریدل چې لاس به پورته کل وی یا الله اللهم كما سنت وجهي عن السجود لغيرك فسن وجهي عن المساله لغيرك اے زما ربا دا تندې چې څنګه د غیر الله د سجدي نه ساتلې چې دا بل چاله نه کته شي الله زما دا خلو ساتي چې بل چا نه سوال وکړي دا د امام احمد ابن حنبل دعا اللهم كما سنت وجهي كما سنت وجهي عن السجود لغيرك فسن وجهي عن المساله لغيرك اے زما ربا لکه څنګه زما تندې ساتلې چې دا بل چاله کته شي نه ده اے زما ربا دا جبم بل چاله مرو باسي چالو سوالو کی بغیر دستانه او دغه طریقو چې اخره پورې الله ته خپل حاجتونه پیش کول الله ته خپل حاجتونه پیش کول د غریبۍ وخت تر دې چې کله په درو والے شو یو کم سل درې والے شو امام احمد ابن حنبل علماء لیکلي پرتغاخي د چیړیو د امام احمد ابن حنبل یعنی د چیړي پرتغاخو د حضرت امام احمد ابن حنبل چې کله په درو والے شو هغه پرتغاخو شلیدو زر زر خپل پرتغاخ رونیو او بر عرش طرف ته وکتل الله طرف ته بس سمدستی خپل لنګ را کابو رسته دې څوک تاسو کوي تماشه کول خلکو ځکه بازار کې په درو والے کېدو وې دا سړي وي همې کته چې خلل پورته کا اسمان تاسو ته وروته امام احمد ابن حنبل رحم الله وای چې ما دا سوال وکړو چې اللهم انی اسالک باسمک الذی ملأت به عرشک ان كنت تعلم اني للثواب فلا تهتك لي سترا اے زمارا با اغه نوم باندې در درخواست پیش کوم چې عرش دې په ټول ډکړې کتا لپته چې په حقیم نه چې پرده میوچته نشي زما عورت خلق له سرګن نشي زما عزتمند په دې طریقې باندې چې موږ او تاسو هغه حقوق د بیبيانو د دې دارنګي د خاون حقوقي د خزي حقوقي چې شریعت مطابق داغه لحاظ شي نو دا زموږ مین د خويندې کوشش کوي د کور کې لوګم راضي او تندم راضي په ژوندۍ کې پسړي غریبي مرضی او مالداری مرضی خو شکایت بچاله نه کوي راضي ابراهيم عليه السلام چې کله هغه بچي حرم شریف سره پرې خل حدیث د بخاری شریف کې راځي نو اسماعیل عليه السلام لوی شو تر دې چلته څه قبيله راغله و د عرب وې سره نکاح وکړ نو صدیر دولس دیار لس کاله پس ابراهيم عليه السلام راغی د خپل بچي کور ته وردن نشو ولې خاون نس شو
نو د اسماعیل علیہ السلام بیبي ولوي بیا خلار د ښکار د پاره او تاسو په څنګه حال کې وی مونږ ډېر په تکلیف کیو په لوګو کیو پریشانای کیو وی خچ هغه راشي نو زما ورته سلام وای اور لبوي چې سپینګیر راغله هغه چې د کور دا درشل له بدلک پدې کې حضرت اسماعیل علیہ السلام راغی ولې سو خراغلی نو پیدا چې سپینګیر راغله سلام کولو ویتانه ست تاسو کې مانه تاسو کو ما داوي او هغه چې سلام نه ولا کوا د کور درشل له بدل کی وی خدا زما بابا جیو حضرت ابراهیم علیہ السلام او د کور درشل ته چې مخلوق له شکایت کې به زما د بابا جی حکمدار ته طلاق کور دزا شکایت انبیاء او دمر نشو برداشت کوله بل پیر چراغه بیا ستول دیار لسکاله پس راغه بیا بل نکاح کړو حدیث د بخاری شریف کې راځي د انبیاء ټول ژوندۍ د لګو د تندو د تکالیف وا بیا اسماعیل علیہ السلام کور کې نشوي چې تلاړ دی هغه ښکار کوي ویتا څنګه حال کې وی هر څه د الله فضل له هر څه ډیر دی هغه وخت ابراهیم علیہ السلام وی خوراک مو سده وی غوخه وی الله دا هر څه دی ډیر ورکی چې خاوند راشي زما سلام ورته کې او لبوي چې دا درشل قائم اوساته دې کې حضرت ابراهیم علیہ السلام راغی او دغه شان واقع ولتی رکوي خدا زما بابا جیو او هغه درشل تی چې ته شکایت مخلوقات لنه کې نو بس ته زما بیبي زما عزتمندو چې په دې طریقې سره انبیاء او تعلیمات ورکړي نو ګور دا مخلوق له یو زرغون ته شکایت کو ویدار رخصت کا نو سبا حال دا چا چاونه لپروت ته قبر لپروت ته ولی لپروت ته ملنګ لپروت ته حاجتونه ته غواړي او بايګم دخل کو شک دی ویلې کرامت ته کرامت زما عزتمندو د اولیاء او جدا دی او خدای تو به جدا ده په دې طریقې سره زما عزتمندو ګور بازي بیبيان ادا سي دی او واقع ان شاء الله ذکر کوم بازي بیبيانو ته الله دمر لوی کمال ورکړي ام سلیم یو زنانه وا او دا کتا سود اوري د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مور وا د دې او خاوند مخ د انس رضی الله تعالی عنہ پلار هغه د کفر په حال کې تیر چې کله هغه مرشد ابو طلحه او صحابي له مدینه انصار صحابي دورته پیغام نه نکاولې غنو په دمر مال وزدر کم دا وکم هغه وکم دی ورته ویني مستعمال پکار دی نه مې سر پکار دی نه مې سپین پکار دی خو ته د شرک په حال کې اسلام راړي یو پیسې درنه نه بس غي ایمان راړو دی ور سره نکاح وکا او دا غزنانه دا چې حدیث پاک کې راځي په حوض کوثر بدا د پیغمبر سره وبتک په حوض کوثر بس کوي د پیغمبر سره وبتک سیمای او دا دومره نیک بخت زنانه وا چې پیغمبر بردی په کور کې ډیرو یو ځل نبی علیہ السلام دې کرو ده او د ګرمۍ موسمو خولي د پیغمبر نه وي دغه خلول یو لوخي خو خولي را جمع کړ نبی علیہ السلام ورته ام سلیم داس کې وستاره خولي مبارک پاترو کې ګډ بیا وی زموږ د اترو غونته د بل چا خوشبوئی دي د دې وجه علماء لیکلي انس سے شکل وفات کېدو مور سره دغه اتر پاتیو وې مال په کفن او په بدن په کوم چې خوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګېدل انس سے شکل وفات کېدو دغه اتر ځان سره ساتلی چې کوم باندې د پیغمبر خوله کې ګډ وډ جوړ شو وې مال په کفن او بدن باندې دا اتر دا الله د محبوب یعنی خوله داسې و یو صحابي راغی نبی علیہ السلام له لور و دوم سمدت را سره وکا نکور کیسو نبی علیہ السلام یو شیشه راړه لاس مبارک باندې داسې خولي وی اراجمه کې ولا بوتل ډک ویزا لور له دیوای چې خوش زموږ علماء لیکلي وي هغه ټول کور نه به خوشبو ایتلا ټول کور نه به خوشبو نو مسلم رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر سره په حوض کوثر زما عزت مندو به تقسیمای یو خدای الله د نبی سره به انتخاب بینوا د دغه ابو طلحه یو بچي پیدا شوی مقصد می پدی واقعیا کړي چې داسې بیبيانه جنت والوي نن کوم کر زره څه تکلیف راشي الله دې رحم وکي زما عزت مند ټول کمزوري دا موږ ذهن کې رانه شي ځنی وخت لمغه مسلې کو چې موږ فرشتي موږ د تاسو نه به انتها زما عزت مند ګناهګار یو الله زموږ استاد سره ټول په حال باندې رحم وکړي ټول مات ګډیو کله یو بل عیبونو لګورو نو غره دې قابل نیو چې په دې منبر کینو او کني وایو زما عزت مند هم تبا کی او کوایو هم زموږ اعمال دغه شان ګډوډ دي الله دې رحم وکړي نو دې یو بچی راغې نه پیدا شو او داغه بچیو چې لګلوي شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور سره داسې مزاحم کول وړو سره داغه یو بلبلو نغه بیا مر شو نغه ډېر خپناس نبی علیہ السلام ورته ویلو باب مزاح النبی صلی الله علیه وسلم کې د پیغمبر غټو کې او خوش طبیعتۍ کې علما ذکر کړي نبی علیہ السلام باندې معشوم سره کې ناستو معشومان سره زما عزت مند پیغمبر معشوم غونته د لوی سره د لوی غونته کافر سره به دا غید خیال او دغه مطابق اخلاق استعمالول نا بچی ته وای یا ابا عمر ما فعلن ابا عمر دا بچی نومو یا ابا عمر ستاغه بلبل څه شو ناغه یا مرشه په دې پیغمبر غ سره خبرې کولې دغه بچی زما عزت مندو بیمارو نو وفات شو
ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ماسوتن کور تر مستراغله ماخام دغه بیبي زر زر بچو لام بولو کفن ولا جوړ کو زما عزت مندو او د ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ روجا صحابه کرام او تقوا انسان سره حیران شي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ روجا راغه غله تو عام مړان لیکو بیا زما عزت مندو هغه په دغه شپې د بیبي سره هم بستری موکا ټول شپې ولا حلو نه وردا اولاد دا غیم او دایته زله غوخه منن مونږ سرونه شوکو چغي وو او زما عزت مندو قسمه قسم سان دیو دا غیم اولادو والله دمر توفیق ایله ور کړو نصاری چې خاون مزلتوی او خبره در لکم وګه گاونډیان مونږ له شی امانتن راکې غواړي نو مونږ ورکول شوې خامخه یو شی امانت څوک در کې غواړي نو ورکې به ښه هغه امانت چې الله تعالی درکړي وغه غسته ابا چې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لساری ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ چې دغه شان کار بیبي کړي ما باندې روټي مخرولا ما بیګه هم بستری او صحبتم کړي پیغمبر وی الله دې لدی هم بستری کی برکت واچي داغې نه یو بچي پیدا دي بیا لاغه نه لس بچي پیدا دي او لس واړه د قران عالمان او کوم زنانو چې صبر کړي زما عزت مند په تکلیف کې یو بچي الله ور کړي داغې نه لس بچي پیدا دي او لس واړه علما او فقها الله پیدا کړي الله دې داسې صبر زنانو کې راولي د دین موافق ان شاء الله ور سره حقوق د زنانو چې کوم راځي او الله بیانو الله دې موږ تاسو د الله کوم حقوق دي دا غي د ادا کېدو توفیق دې مله راکړي او څومره چې مخلوق دې ک زناور دي ک انسانان دي ک والدین دي ک بچی دي ک بیبيان دي د ټول د حقوق د ادا کولو الله دې موږ تاسو له په صحیح مانو کې توفیق د دیو جن ک نارینو کې دین رام شي او د زنانو فکر نوي دا غي د معاشري د اخلاق او د عقاید نو نیم امت بلا دین پاتې ده نو ترغه پورې زموږ استاد حال دا درستې دي نشي تر سوچ موږ او تاسو ټول امت کې اصلاح د قران او سنت مطابق نی راغلي او همیشه د پاره زموږ په دې پښتنو کې د خاوند حق یا د خزې د حق هیڅ قسم لحاظ ني بلکې کمې زیاتې د جانبینو د طرف نه شروع وي کله یو زنانا د خاوند د خپل حقوق مطالبه کوي لیکن خپل د خاوند حقونه نه ادا کوي او کله یو خاوند د خپل خزي او بیبینا د خپل حقونو مطالبه کوي لیکن الله رب العزت چې په دغم حقونه مقرر کړی دا غي لحاظ نه کوي اعلان کې زموږ استاد یو کامل دین دی په دغه کامل دین کې الله رب العزت لکه سرنګ د خاوند په خپل بیبي باندې حقوق مقرر کړی نو دارنګ دې بیبیم په خاون باندې حقوق الله رب العزت په سوره بقره کې وایي دیمه پاره کې الله وایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د دې زنانو د پاره ای زما بندگانو حقونه شته په خاوندانو لکه څنګه چې د خاوندانو حقونه دي په دې زنانو باندې د شریعت مطابق نو د خاوندم بیبي باندې حق ده لکه څنګه دې بیبي په خاون باندې حقونه دي مخکې جمعه کې در لره دې ذکر شو چې شیطان په دې باندې ډېر خوشحاليږي چې کله د خزه او د خاون په منځ کې اختلاف راشي د دیو جن کله کې اوسړې دا وایي چې شیطان مې ډېر خوشاله کې نو د دین سیوا په اس عمل شیطان دومره نه خوشحاليږي لکه څومره چې د خزه او د خاون په اختلاف باندې شیطان خوشحاليږي مخکې تاسو ذکر شو حدیث پاک کې راځي شیطان خپل تخت د سمندر د پاسه یې خې او لخر لیږي د خلکو د گمراه کولو لپاره او واپس چې کله د لخر راځي نو بیا شیطان دا غي کارگزاري اوري چې تاسو سکړي په عالم کې زما عزتمن یو شیطان راشي غمشر ابلیس لوي ما دا کړي خاص څه پروا نه لري وای تاسو هم نه کړي په اخر کې یو راشي یا وای زه خلاړم او ما د خزي او د خاون په منځ کې اختلاف راوستو مسله می طلاق او رسول طلاق ولا نو شیطان په دې ډېر خوشاله شي او خپل کشر توي چې ته ډېر خبچه تا ډېر زبردست کار کړي بلکې علماء لیکلي دا سره معانقه ور سره وکي د سینې سره راجح کی وای نعم الولد انت تا نه خبچه نشتا دا تا چې په دې عالم کې د فساد خورولو کمکارو کو چې د خزه او خاوند اختلاف د تاغون کار چانه نو بيدا دمر لوی د شیطان د خوشالۍ خبره ده کله چې خزه او خاوند په خپل منځ کې بل تاسو سره دې ذکر شوی د زنانه په طبیعت کې الله کو غوالې خې آدم علیہ السلام چې کړه الله پیدا کو نو صحیح قول علماء داو
چې د جنت د وردن کېدو نه مخکې الله حضرت حوا پیدا کا او آدم علیہ السلام دو داوی د دې کړي پختین حضرت حوا الله پیدا کا او چې کله پیدا شوا بیبي مور سره شنه بیا الله ورته ویلي سوره بقره کې وایي الله وی وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ مونږ ویلیو اے زما آدم تا استاد بیبي په جنت کې اوسېږي او د دین خوراک سره شنه بیا الله ورته ویلیو سوره بقره کې وایي الله وی وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ مونږ ویلیو اے زما آدم تا استاد بیبي په جنت کې اوسېږي او د دین خوراک کوي آدم علیہ السلام دو الله بیبي د کیړي پختای نه پیدا کا اوس هر یو انسان دا پیژني چې پختای کې کوګ زید اغه دا منځي او کې وړه تجربه کار او خيار سره راولې غوي زدا پختای نیغم نو ماته به کې پختای نیګینا دې کی اشاره و دې طرف ته چې د زنانه په طبیعت کې بخامخه داسې سوي چې 100% د خاون خوخني خو په بعض اخلاق وبدې چې او کدی وای نه چې وای زه خو تکړه ځوان مو بهادر مو پښتونیم زب بالکل لا نیغوم نو پختای نیغول سری ماتول دي د خزه نیغول سری غ طلاق ده او په حلال سيزونو کې الله رب العزت په طلاق ډېر خفقي د طلاق اجازه شته بعض اوقاتو کې گزاره نه کیږي د انسان عزت په خطر کې وي نو الله او د الله رسول بنا بر ضرورت د طلاق حکم کړي او په طلاق شیطان دومره خوشحالي کې لکه د مخ کې تاسو واو چې په معاشره کې څومره فساد دي شیاطین پیلاو کړي نو هغه باندې دومره نه خوشحالي کې خو چویر خزه خاون می جدا کول ورته نعم الولد وانت ډېر خ بچي او به د سینې سره راجوخته بعضی کورونه ګره زما عزت مندونه جوړي همیشه د خزه او د خاون په منځ کې اختلافات وي دا هغه غټه وجه ګره دادا چې نه خاون د دینه خبر دی چې د دې بیبي په ما باندې د الله او د الله د رسول د حکم مطابق څه حقونه دي او نا خزل لا پتر جدا ما خاوند دي اخر پاخ یعنی قران او سنت کې د په ما باندې څه حقونه دي د الله نبی ډېر د خوشحالي ژوندۍ د خپل بیبيانو سره تیر کړي زمون په دې پښتو کې بس خزسي د دیو زناور مثال وي چې ودا تا په بیا اغسته او په دې باندې تسکه نه وکي او لوی پښتون او لوی غیرتی او لوی بهادر هغه چاله وي چې هغه پکور کې ډېر والو ټکولو کې او ډېرې پرزونی او ډېر ظلمو کې خلک وي فلانه ډېر زور اور دې په خزا نو دی آیات کریمه کې الله رب عزت دیو بیبي د اصلاح درې خبره خیغه مخ کې د ذکر شوی چې الله وي د باز زنانو د نافرمانی نه ریږي نو نصيحت ورته وکي کپدی باندې په هنشوي نو په بستر کې د هاینه جداواله وکي او کپدی منشن وی وهي وهلو کې بداسنی چې کې ډوکه سرګندېږي ډوکه ماتيږي او دا در لتیرو چې په مخوال دا د زناورم حرام او ناروا دي معشوم په مخوال شاګرد په مخ باندې وال دا ډېر لوی ناپوهی ده